السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. په دې ویډیو کې موږ څو ذهني سوالونه کوو، نو هیله مو ده چې ویډیو تر اخره را سره وګورئ. کوم دوستان چې زموږ چینل ته نوي راغلي دي، چینل در سره سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نشان هم ووهئ. یو جهان مننه. سوال نمبر 1. قرآن مجید په وینا د دوزخ څو دروازې دي؟ د هر سوال نه وروسته 10 ثانیې وخت لرئ. کوم په 10 ثانیو کې سوال حل کړو په کمنټ کې راته ولیکئ. که نه د 10 ثانیو وروسته موږ خپله ځواب درته ښیو. ځواب 7 دروازې دي. سوال نمبر 2. هغه کومه ورځ وه چې شیطان یې ځمکې ته راشیوه. دوستانو کوم ویډیو خوښه شوه چینل له سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. یو جهان مننه. جواب د سه‌شنبې په ورځ یې شیطان ځمکې ته راشیوه. سوال نمبر 3. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخري لمونځ کوم لمونځ و د وفات نه مخکې؟ جواب د ماښام لمونځ یې اخري لمونځ و. سوال نمبر 4. هغه کوم انسان و چې په دنیا کې ځان ته جنت جوړ کړی و؟ هغه کوم انسان و چې په دنیا کې ځان ته جنت جوړ کړی و؟ جواب د سړي نوم شداد و، د جنت نوم یې باغ ارم و. سوال نمبر 5. عبر د کوم پیغمبر نوم و؟ جواب د حضرت هود علیه السلام نوم و. شپږم نمبر سوال. پیریان د کوم پیغمبر تابع وو؟ جواب د حضرت سلیمان علیه السلام تابع وو. سوال نمبر 1. په کوم ځای کې د مړي شخول حرام دي؟ کوم دوستان چې زموږ چینل ته نوي راغلي دي، چینل سبسکرایب کړئ. یو جهان مننه. جواب په هغه ځمکه شخول حرام دي چې د ځمکې د مالک اجازه نه وي. سوال نمبر 8. هغه کوم مشهور مسجد دی چې په کال کې یو وار اذان پکښې کیږي؟ جواب مسجد نمره چې په سعودي عرب کې واقع دی. سوال نمبر 9. مسلمانانو اول اختر کله ولمانځي؟ مسلمانانو اول اختر کله ولمانځي؟ جواب د شوال په میاشت کې د هجرت 2م کال یې ولمانځي. سوال نمبر 10.
د قوم عاد خلکو د څو بتانو عبادت کوي. د قوم عاد خلکو د څو بتانو عبادت کوي. جواب د و بتانو عبادت یې کوي.